د نږدې 4 میلیونه افغانیو پر ارزښت د یو چک ډیم د جوړولو چارې د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ په کنډاو سیمه کې د اوبو او انرژي وزارت په مالي ملاتړ پیل شوې او پرانیسته 13 ورځ د لوګر د ځایي مسؤلینو او سیمې اوسیدونکو له لوري وشوه. دا چک ډیم د خوښۍ ولسوالۍ د کنډاو سیمه کې د 4.5 متره سور او 53 متره په اوږدوالي سره د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي چې 6.2 متره مکعب اوبه ذخیره کوي او 300 تنو ته پکې کاري بختیا رامنځته شوې ده. دا پروژه خو د اوبو د انرژۍ وزارت له طرف نه تطبیق کیږي چې د هغو چک ډیمونه چې موږ په هره ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړاوو. یو چک ډیمونو جملې نه یو چک ډیم دغه د خوښۍ د ولسوالۍ چک ډیم ده چې دا تقریبا د 19 لکه اشاریه څو هغه افغانیو په ارزښت باندې جوړیږي او د دې ارتفاع تقریبا 4.5 متره ده او په دې کې به ان شاء الله تعالی د 300 شاوخوا نفر کار کوي چې هغوی ته به د کار زمینه مساعده شي. بل خبره دا ده اهم خبره چې د موږ له خبره ضرور دا ده چې موږ د خپل اوبو ساتنه وکړو چې د موږ اوبو ډېر بې رحمانه باندې د موږ اوبو ضایع کیږي. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي له مسؤلینو څخه د دې چک ډیم د جوړولو لپاره منندوی دي او د ورته نورو پروژو پر تطبیق ټینګار کوي. دا دومره ګټه لري چې دا ان ډاک تم فایده لري د پټو ته چې اوبه زیاتې شي د پټي سر ته کوی ویم فایده لري ارش ته فایده لري ولې نه لري دا اوبه خو موږ شکاوی روانې وي. دا یادونې وړ ده چې سږکال د اوبو او انرژي وزارت په چوکاټ کې د لوګر ولایت د بندونو او چک ډیمونو د جوړولو لپاره 140 میلیون افغانۍ بودیجه په پام کې نیول شوې ده.